أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند اتدرشمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره و درشمه پته کې موږ د منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول د مرګ حالات بیانول چې دای مرسو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې المنځ پر ادا کاوه، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه المنځ د ادا کولو مخالف و، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راکش کړ چې المنځ مه پر کوه، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مخالفت سره سره المنځ پر ادا کړ چې شاید الله جل جلاله یې وبخشي. دا د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او مهربانی و. دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وې، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه رحمت او مهربانی پر اساس چې الله جل جلاله په د علیه الصلاة والسلام کې ایښی و او دی علیه الصلاة والسلام یې په غوړه کړی وو، پر دغه منافق د جنازې المنځ ادا کړي او عبد الله ابن ابی شخ کړسو. د تر شخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل شو چې په هغو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر تائید موجود و. الله جل جلاله د سورة التوبه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او د جنازې المنځ پر هیڅ یو دغه منافقانو چې مرسي مکوه او هیڅ کله د پر قبر د دعا او استغفار د پاره یا د شخولو د اهتمام د پاره مدرېږه. بشکه چې دغه منافقان پر الله جل جلاله کافران سوي دي چې شریک ورته نیولې دي، او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کافران سوي دي چې د زړه د اخلاص یې نه مني، او په داسې حال کې مړسوه چې دوی فاسقان و. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د موقف تائید او تاکید وو. مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا ټول کارونه پیښ شوه، زه په تعجب کې نسوم. زما ډیر تعجب و دغه ځای ته وو چې ما څونه جرأت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی راکش کم چې المنځ ما پر کوه. زه څنګه دونه دلاوره او د جرأت خاوند سوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکشوم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه جرأت ما ته ډیر عجب ښکاره کېدی، خو لکه چې د الله جل جلاله اراده و چې داسې وشي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات. ورونو، دا خو تاسو ته معلومه ده
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور لونی درلوده، چې اوله او تر ټولو مشره لوري زینب رضی الله تعالی عنها و، چې د ابو العاص رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و، او قصه مخکې درته بیان شوې ده. او دوهمه لوري چې رقیه رضی الله تعالی عنها نومېده، او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شزوه. په هغه ورځ وفات او شخص و چې مسلمانان د بدر د غزا څخه راغله، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل درېیمه لور چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نومېده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کړه، چې په همدغه سبب عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذنورین ویل کیږي، یعنی د دوو نورو خاوند، چې هغه دوه نوره یا روشنایی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی لونی وي چې د رضی الله تعالی عنها په نکاح کړی دي. او په ټول تاریخ کې داسې نه ده پیښه شوې چې یو چا دې د یو نبی دوی لونی په نکاح کړی وي. یوازې عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې دغه شرف یې په برخه شوی دی. او بیا دغه د هجرت په نهم کال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه شزوه وفات شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په وفات ډېر غمجن شو، او دا رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې شخص و. اوس چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته فرمایل کمی درېیمه لور درلودلای هغه به می هم ستا په نکاح کړی وای. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلورمه لور چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و. ورونو د هجرت نهم کال پای ته ورسېدی او د حج موسم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده درلوده چې حج وکړي، خو بیا یې وفرمایل و حج ته مشرکان هم را حاضریږي او په لس بدن طواف کوي، نو دا زما نه د خوښه چې په دغه حالت کې حج وکم. نو یې دغه کال د حج د پاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولېږي چې د حج امیر هم دی رضی الله تعالی عنه وو. امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وهغه حج ته ولېږي چې تر حجۃ الوداع د مخو، او دی رضی الله تعالی عنه یې دغه حج امیر مقرره کړي. او ول په خلقو کې به دا اعلان هم وکړي چې پس له 60 کال څخه دی بیا مشرکان حج ته ناراضي، او پر بیت الله به هم څوک لڅ طواف نه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نور مسلمانانو په ملګرتیا حج ته رهیسو. په دغه کال د مسلمان حاجانو شمیر ډیر زیات نو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج په نیت و مکه مکرمه ته رهیدي چې دلته په مدینه منوره کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سوره التوبه ځینې آیاتونه نازل شوه چې په حج پورې تعلق درلودي، او دغه نزول یو څه په تلوار وو، ځکه ځینې عمده او رئیسي احکام پکښ موجود وو چې د هغو بیانول او تبلیغول په حج کې مطلوب او ضروری وو. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د قران مجید د هر سورت په شروع کې بسم الله سته، خو یوازنۍ سورت چې په سر او شروع کې بسم الله نه ده نازله شوې هغه دغه سورت التوبه دی. او د دې لپاره چې دغه سورت په شروع کې ولی بسم الله نسته علماء کرام ډېر سببونه بیانوي. ځینې علماء کرام وایي چې دغه احکام د رسولو د تلوار په سبب دغه سورت په شروع کې بسم الله نه ده نازله شوې، او ځینې علما وایي چې په دغه سورت کې د بسم الله د نه وجود سبب دا دی چې په دې سورت کې پر کفارو شدت دی، د کفارو څخه جلاوالی او لریوالی دی، څنګه چې په بسم الله کې رحمت او مهرباني ده. بسم الله الرحمن الرحیم.
او په دې صورت کې د کفارو د پاره رحمت او امان نشته. دلته داسې حالت او موقف دی چې په هغه کې رحمت نشي، نو ځکه په دغه صورت کې بسم الله نه راوړسوه. په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود د پاره علماي کرام نور سببونه هم بیان کړي دي چې د بحث د اوږدوالي په سبب د هغو تر بیانولو تیریږم. کوم وخت چې دغه آیاتونه نازل شوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د دې آیاتو ابلاغ او بیانول باید داسې څوک وکړي چې زما د اهل څخه وي. نو یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کړی چې ولاړسه او په حج کې دغه آیاتونه او د هغو احکام و خلق ته ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره څخه د مکه مکرمه پر طرف رهیسو او د حج پر لار په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورسېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل امیر یې کمامور، یعنی ته ورسته را پسې راغلی، د حج امیر یې کبل وظیفه درکول سوې ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل یا مامور یم، زما سره یو څه آیاتونه او احکام را سره دي، هغه باید په حج کې تر خلقو پورې ورسوم. نو هر وخت چې به خلق سره یو ځای سوه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه آیاتو تبلیغ وکړه، تر خلقو یې ورسوه. د عرفات په ورځ چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه وویل، بیا یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا علی وبلغ، ولارس یا علی او هغه آیاتونه تر خلقو پورې ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولارسو او هغه آیاتونه او احکام یې بیان کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي خبر سوم چې دغه احکام تر ځینو خلقو پورې نه دي رسیدلي، ځکه ځینې داسې خلق و چې د عرفات خطبه ته نه و حاضر سوي. نو به زه د خلقو په مابین کې ګرځېدم او هغه آیاتونه به مې په لوړ آواز ویل تر څو چې آواز مې ودرېدی. د محمد ابن کعب القرظی رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال د حج امیر وټاکی او تر هغه وروسته علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د سوره التوبه د 10 یا 30 آیاتو سره پسې ورولېږي چې خلق ته بیانول او رسول، چې په هغه آیاتو کې مشرکانو ته 4 میاشتې وخت او مهلت وو چې په مځکه کې په اطمینان سره ګرځېدلای شي، چې هغه 4 میاشتې د عرفات د ورځې څخه شروع کېده او د ربيع الاخر پر لسمه پای ته رسیدي. نو علی رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه وخلق ته د دوی په خیمو کې تلاوتول او رسول. دا به هم ورته ویل چې تر 60 کال وروسته به مشرکان حج ته ناراضي او نه به پر کعبه شریفه لڅ طواف کیږي. هغه آیاتونه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه وخلق ته رسول هغه د سوره التوبه اولنی آیاتونه و چې الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دا وهغه مشرکانو ته چې د اسلام په مځکه کې اوسېده اعلان او خبرتیا ده چې کوم عهدونه چې زموږ او ستاسو په مابین کې و هغه پای ته ورسېده، یعنی مسلمانانو چې د کفارو سره کوم صلح درلوده دا د هغې صلح انتها او آخري ده. ورونو کفار یا مشرکین پر دوه قسمه و، یو داسې کفار و چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او وعده درلوده، او یو بیا هغه کفار و چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې هیڅ قسم عهد او عقد نو موجود. هغه اوله ډله چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او عقد درلودي هغه هم پر دوه قسمه و. اول قسم هغه کفار و چې د مسلمانانو او د دوی تر مابین د صلح د پاره یو معین وخت اشول سوی وو. دوهم قسم هغه کفار و چې د هغو سره صلح موجوده و
خو دغه صلح معین وخت نه درلودي. نو هغه کفار چې اصلا صلح نه و ورسره موجوده، او هغه کفار چې صلح ورسره موجوده و خو وخت یې نو تعین سوی، د کفارو و دغه دوه ډلو ته 4 میاشتې وخت ورکول سو. پس له دغه 4 میاشتې که د دوی څخه هر مشرک په جزیره العرب کې پیدا او ونیول سو، هغه وژل کیږي. او هر هغه څوک چې د مسلمانانو سره تر معین وخت پورې عهد او اتفاق لري، د هغو موده د عهد تر آخري وخت پورې ده، په دې شرط چې دوی د هغه خپل معاهده څخه هیڅ مخالفت ونه کړي. او که د جزیره العرب د باندې څخه یو څوک دلته راسي چې اسلام او احکام یې واوري، هغه لره امان دی راځي. خو چې اسلام یې واوري او مسلمان نسو، نور به د جزیره العرب څخه وځي، هغه لره هم امان نشته. نو الله جل جلاله فرمایي: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني د طرف څخه د الله جل جلاله او د طرف څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیزاری ده هغه کسانو ته چې مشرکان دي او تاسې عهد ورسره کړی دي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو ګرځي تاسې په دغه مځکه کې 4 میاشتې، او ای مشرکانو تاسې پوسئ چې هیڅ کله تاسې الله جل جلاله نسي عاجز کولای، او پوسئ چې الله جل جلاله د کافرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. او خبرول او رول د الله او رسول الله د طرفه دي و ټول خلقته د دغه لوی حج په ورځ چې الله او رسول الله د مشرکانو څخه بیزاره دي. نو که تاسو د شرک څخه توبه وکړه دا ستاسو د پاره خیر دی، او کوم د اسلام او توبې څخه مخ واړاوه نو پوسئ چې تاسو الله جل جلاله نسي عاجز کولای. او هغه کسانو ته چې کافران سوي دي د آخرت په سخت او دردناک عذاب سره زیری ورکړي. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر د مشرکانو څخه هغه کسان چې د هغو سره تاسو عهد کړی دی، بیا هغو تاسو سره دغه عهد په پوره کولو کې هیڅ مخالفت او کوتاهی نه ده کړې، او د هیڅ سره تاسو په مقابل کې کومک نه دی کړی، یعنی پر خپل ټول وعدو ثابت او قائم ولاړ دي. نو دغه مشرکانو سره دغه د دوی عهد تر هغه خپل مودې پورې پوره کړي. بشکه چې الله متقین خوشوي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، نو کوم وخت چې دغه حرام میاشت تیر شوه دغه اشهر الحرم څخه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم نه دي مقصد، بلکې د اشهر الحرم څخه مقصد دغه 4 میاشت دي چې وکفارو ته وخت ورکول سو. نو کوم وخت چې دغه اشهر الحرم تیر شوه یا مسلمانان سي یا د جزيره العرب څخه ووزي، الله جل جلاله و مسلمانانو ته فرمایي کوم وخت چې دغه 4 میاشتې پای ته ورسیږي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
کوم وخت چې دغه څلور میاشتې تیرې شوې نو مشرکان چې په هر ځای کې په لاس درسي وژني یې، بندیان یې کوي، په قلاو کې محاصره کوي او دوی ته د څارلو او تیرېدلو په هر ځای کې کښېني. او که بیا دوی د کفر څخه توبه وایسته، لمونځ یې د خپلو ټولو حقوقو سره ادا کوي، زکات یې ورکوي، نو د دوی لار ور اله او خلاصه کوي. بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او ډېر مهربان دی. دغه مبارکو آیاتو د کفارو سره د ژوند کولو او معاملې مسائل شرح کړه او په نورو ورستنیو آیاتو کې د دغه مسائلو پوره تفصیل شته. نو علی رضی الله تعالی عنه د دغه آیاتو احکام او هغه نور احکام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي و اعلانول، چې د هغې جملې څخه یو دغه اعلان هم کاوه: لا يدخل الجنه الا نفس المؤمنه، یعنی و جنت بل مسلمان څخه بل څوک نه داخليږي، جنت د مسلمانانو ځای دی. او ویل به ولا يطوف بالبيت عريان، او پر کعبه شریفه به لت انسان طواف نه کوي. موږ مخکې درته ویلي و چې د بیت الله الحرام حج او عمره د هغو کارو څخه و چې عربو ته د ابراهیم علیه السلام د دین څخه په میراث ورپاته سوی و او دغه شی تر اوسه پورې ساتلی و. مګر په حج او عمره کې هم د جاهلیت ډیر خیرن او باطل شیان ګډ کړي و، تر داسې اندازې چې دغه حج او عمره په عوض د دې چې د توحید پر عقیده یو عبادت وي، د شرک د اعمالو څخه یو عمل وو. ابن عائذ رحمه الله وايي مشرکانو د مسلمانانو سره ګډ حج کاوه، مګر مشرکانو به په تلبیه کې هغه د شرک جملې او کلمې په لوړ आवाज سره د دې لپاره ویلې چې مسلمانان په خپل تلبیه کې غلط کې، او د دوی څخه به ځینو کسانو لت طواف کاوه چې دغه کار یې د بیت الله تعظیم باله، او ویل به زه پر کعبه شریفه داسې طواف کوم لکه مور چې زیږولې، زما پر بدن د دنیا د شیانو څخه هیڅ داسې شی نشته چې ظلم دی په ګډ وي. نو یوازې په مکه مکرمه کې نه، بلکې په ټولو عربو کې د عورت لڅوالی عادي او معمولی کار وو، حتی طواف یې هم لڅ کاوه. نو دغه لڅ طواف د هجرت په 9 کال کې منع شو. او بل امر داوو چې مشرکان به تر 6 کال وروسته وحج کولو ته ناراضي، پراتلونکو کلو کې به بیل مسلمانانو بل څوک په حج کې نه موجود. نو دغه د هجرت د 9 کال حج هغه آخري حج وو چې مشرکان ورته راغلي وو. او پراتلونکو کال کې چې د هجرت 10 کال وو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل حج وکړي چې په هغه حج کې هیڅ مشرک او کافر نو موجود. اوس نو د مسلمانانو ګوښه کېدل او جلا کېدل یوازې د منافقانو څخه نه و، بلکې د کفارو او مشرکانو څخه هم جلا او مستقل شو. دغه د هجرت 9 کال وو چې د تبوک غزا پکښې و، او دغه هم د حج حالات و. ورونو، هغه ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل قبیلو د طرفه د اسلام راوړلو د پاره راغلي دي او د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دي تر 80 ډلو زیات دي. نو زه نسم کولای چې د هغو ټولو ډلو حالات درته را نقل کم، او د هغو ټولو په بیانولو کې کومه خاصه فائدہ هم نشته. نو زه به فقط د هغه ډلو حالات په اجمالی ډول سره درته بیان کم چې هغه تاریخي اهمیت لري، یا د هغو ډلو په ملاقات کې کوم عبرت موجود وي. خو ویونکي او اوریدونکي ته د داور معلومه وي چې په صورت عموم د ډیرو قبیلو ډلې د مکه مکرمه تر فتح وروسته راغلي دي، خو هلته ځینې داسې قبیلې هم شته چې ډلې د مکه مکرمه تر فتح د مخه راغلي دي. خیر، اوس به د ډلو په تفصیلی بیان سره شروع وکم. یو د هغه مهمو ډلو څخه چې مدینه منورې ته د مسلمانېدو د پاره راغلي دي د بنو تمیم ډله ده. بنو تمیم د عربي قبایلو څخه یو لو او قوي قبیله و.
دغه قبیله ډله د عطارد ابن حاجب، اقرع ابن حابس، زبرقان ابن بدر او داس نور نفرو په مشرۍ و مدینه منورې ته د ماپښین په وخت کې راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکور ته ورغله. ناره وهي یا محمد اخرج لنا، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مشتراوزه. صحرایی عرب دي د کور مخ ته ولاړ دي، ناره وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو چې څه پېښه ده. ټکنده غرمه او د عربستان شدیده ګرمي ده. په دغه وخت کې خلق په کورو کې آرام او راحت کوي، دوی ولاړ دي ناره وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی، ویل څه پېښه ده، څه وایاست، د چی شي لپاره راغلی یاست؟ دوی ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو. ممادحه یعنی مدح او تعریف. په هغه وخت کې د عربو دا عادت وو چې دوی قبیله به سره مخامخ سوي یا به سره کښینسته، نو به هر قبیله د خپل ځان اوصاف بیانول. هر قبیله چې به ډېر اوصاف درلوده هغه به تر هغه بلی لوړه او د احترام خاوند و، او دغه اوصاف د بیانولو د پاره خاص خلق درلوده. هغه څوک چې په خبرو به خپل اوصاف بیانول هغه ته خطیب ویل کېده، او هغه څوک چې په شعر به د خپل قبیله اوصاف بیانول هغه دغه قبیله شاعر وو. نو هر قبیله به د ځان د پاره خطیب او شاعر هم درلودي. اوس دغه د بنو تمیم د قبیله مشران د خپل خطیب او شاعر سره راغلي دي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیان وکړي چې تاسو د فخر شیان ډیر لري کومش. نو ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو چې تاسو مسلمانان د فخر شیان ډیر لري کومش. مګر دوی پسره غرمه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه موضوع د پاره راغلي دي. اصلا په جاهلیت کې د عربو ژوند دغه څه د اخلاق څخه لري وو، نه اخلاق پیژندل او نه مراعاتول، دغه د دوی ژوند وو. نو دغه خلق د هغه خپل ژوند سره موافق پر دغه طریقه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کریم او حلیم وو، هیڅ نه ورته وویل. د دوی پر طبيعت ور سره ولاړی او ویل شدی. په مسجد کې نور مسلمانان هم سره راټول سو. بنو تمیم چې خپل خطیب او شاعر ور سره دي کښینستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د خپل طرف خطیب او شاعر راوغشتل. د بنو تمیم خطیب عطارد ابن حاجب ولاړ او په بیانیه شروع وکړه، خو ټول بیان یې د بنو تمیم په مدح او صفت کې وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ثابت ابن قیس. ولاس ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خطیب وو. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ولارسو او په خبرو شروع وکړه، د اسلام او الهی دعوت خبرې وکړه، او بیا یې وویل کم فخر به تر دې لوی او لوړ وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مشکل دی، بل فخر به چی او چیرې وي زموږ مسلمانانو څخه چې هر څوک مړ شي و جنت ته ځي. کم فخر به د اسلام تر فخر لوړ وي. موږ پر یو الله ایمان لرو. هو تاسو په خپل قوم او نسب فخر کوئ، مګر زموږ فخر په آخرت دی، زموږ فخر په جنت دی، زموږ فخر په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د بنو تمیم مشران وویل ستاسو خطیب زموږ تر خطیب شه او بهتر دی. بیا د بنو تمیم شاعر زبرقان ولارس داسې شعرونه او بیتونه وویل چې ټول د بنو تمیم په مدح او صفت کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته وویل قم یا حسان. حسان رضی الله تعالی عنہ خو پیژني د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضور او د مسلمانانو لوی شاعر. حسان رضی الله تعالی عنہ ولارسو او هغه د زبرقان پر وزن او قافیه اشعار وویل. فورا په هغه مجلس کې پر هغه وزن بیتونه او اشعار هم ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهاجرینو او انصارو په مدح او صفت کې و. د جنت او آخرت بیان پکښې وو.
د بنو تمیم ډلې بیا وویل ستاسو شاعر زموږ تر شاعر ښه او بهتر دی، او دغه ډله و اسلام ته داخل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هدیه او تحفه ورکړه. ورونو په سورۃ الحجرات کې دغه مبارک آیاتونه دغه ډلې د اخلاق په باره کې نازل شوي دي چې په هغه کې و ټول مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د گزارې او معاملې لارښوونه ده. الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. یعنی هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي خپل مفکورې او نظریې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو تر صادرېدو د مخه موړاندې کوي، بلکې د هغو د اوامرو انتظار باسي او د الله جل جلاله څخه وبېریږي. بهشکه چې الله جل جلاله ښه اورېدونکی او په هر څه خبر دی. د دې آیات شریف څخه مقصد دا دی چې په هر موضوع او هر معامله کې باید د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وسی. انساني فکر، رائے او قانون کم او ناقص دی، پسل کې سل نتیجه ناکامي او بربادي ده. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي خپل آوازونه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم تر آواز ملوړوي او په لوړ आवाज خبرې مورته کوي، لکه ځینې ستاسو چې د ځینو نورو سره په لوړ आवाज خبرې کوي. دا بیرسته چې ستاسو ښه عملونه به ضایع سي او تاسو به نه یاست په خبر. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. یعنی هر هغه کسان چې خپل आवाजونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې کښته کوي، په کښته आवाज سره خبرې کوي، دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی زړونه د پرهیزګاری او د الله جل جلاله د بیرې د پاره آماده کړی دي. یعنی خپل الهي توفیق د دوی سره ملګری کړی دي. دغه کسانو لپاره مغفرت، بخښنه او لوی ثواب دي. ورونو په اسلام کې لوی شعائر څلور شیان دي: قرآن مجید، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، کعبه شریفه او المنځ. نو تر هر څه د مخه دا لازم دي چې دغه څلور شیانو عزت او احترام وساتل شي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. هر هغه کسان چې د کور د باندې د طرفه څخه تا ته نارې دروهي اکثره د دوی عقل نه لري، چې دا هغه د بنو تمیم ډله وه. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. کچیر دوی تر هغو پورې صبر کړی وای تر څو چې ته ورته راوتلای، دغه به د دوی لپاره خیر او بهتر وای، او الله جل جلاله ډیر بخښونکی او مهربان دی. دا هغه آیاتونه و چې د بنو تمیم د ډلې په باره کې نازل شو او د ټول امت د پاره درس او لارښوونه ده. او بیا یو بل داسې ډله راغله چې د هغو د راتګ هیڅ امید نه، چې هغه د بني عامر ډله و چې دغه ډلې مشر عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس و. ورونو کستاسي هغه د بئر معونه فاجعه په یاد وي، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب کرام پکښ شهیدان او ووجل شو. د هغه سبب دغه عامر ابن طفیل غدر او خیانت و دغه مسلمانانو ته دغه عامر ابن طفیل اکا چې په ملاعب الاسنه سره مشهور وو جوار او امان ور کړی وو، خو دغه عامر ابن طفیل هغه جوار مات
او په خیانت سره ټول مسلمانان شهیدان کړه. اوس راغلی دی چې په ظاهر سره مسلمان سي. دغه خائن عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس نه غوښته چې مسلمانان سي، مګر څرنګه چې د دوی شاوخوا قبیله اسلام ته داخلي سوي وي، نو د دوی قوم دوی مجبور کړ چې ولاړ سي او مسلمانان سي. نو د قوم د غوښتنې په سبب دغه دوه نفره د قوم د نورو مشرانو په ملګرتیا و مدینه منورې ته ولاړ. مګر دغه دوه نفره چې د قوم عمده رئیسان او دغه ډلې مشران و، نو د قوم او خپل ملګرو په وکالت او نمائندګي دوی خبرې کولې. خو په لار کې عامر ابن طفیل و اربد ابن قیس ته ویلي و چې یا اربد، زه والله اسلام نه غواړم. اربد ویل والله زه هم نه غواړم. عامر ورته وویل واوره، زه به محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کم وخت چې دی ولیدي چې دی زما سره په خبرو مشغوله دی او تاته فکر نشته، نو ته د توري واري پر وک. دغه دوه نفرو په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اتفاق سره وکي، او دغه ډلې چې براتلې نه خلع صلاح کېده، یعنی اسلحه نه ځنی اخیستل کېده، ځکه هغه هم د قبیلو او قومو مشران و. دا اجازه ورکول کېده چې د خپل اسلحه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښینی او ملاقات ورسره وکي. صحابه کرام به هم موجود او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا به حاضر و. نو دغه دوه نفر راغله او اوس امید دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دوی سره تنها سي او دوی به هغه خپل خائنانه نقشه عملي کړي. خیر، دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مسجد کې کښېنسته. عامر ابن طفیل چې د قوم او ډلې رئیس دی په خبرو شروع وکړه او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خالنی، یعنی زما سره یوازې سه، زه غواړم چې په تنهایی کې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا والله، ترڅو چې تا پر الله جل جلاله ایمان نوی راوړي او دا شاهدی ادا نکې چې الله یو دی او هغه لره هیڅ شریک نشته، در سره تنها بسم. عامر بیا وویل یا محمد خالنی، زما سره یوازې او تنها کښېنه، زه خبرې در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. دغه خائن عامر ابن طفیل په دې سبب خبري اوږدوي چې اربد د توري واري وکي، مګر اربد چې تور ورڅخه د حرکت نه کوي. که څه هم عامر ابن طفیل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کی او په دغه وخت کې اربد د مسجد په بل طرف کې ناشتي، کولای شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري واري وکي، خو آرام ناشتي، هیڅ حرکت نه کوي. عامر ابن طفیل په احمقانه او بے معنا خبرو شروع دی. وای یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، په والله کزما پر رای نه را سره ولاړې، زب مدینه په لشکر او آسانو ډککم، یعنی ستاد جنگ د پاره براسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نور کوي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې عامر ابن طفیل و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل په دروشیانو کې وتا ته اختیار درکوم، هر یو چې دی خوښ وي هغه عملی ک. یو دا چې د دشتو خلق استا او د غرو خلق اسما، یعنی شاری خلق استا او دغه کوچی د قبیلو خلق اسما. کدا نوی نو می د ځان خلیفہ وګرځوه، یعنی تر تا ورسته به حکم زماوي. کدا هم نوی نو درېمه خبره داده چې د غطفان لشکري به په زرو ابلقو اسانو او زرو ابلقو ماجانو کې در باندې راولم. عامر دغه خبرې کوي او په دې انتظار دی چې ملګری د توري واري وکي، مګر هغه آرام ناس دی. عامر بیا وویل یا محمد خالنی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ترڅو چې تا پر یو الله چې شریک نه لري ایمان نوی راوړي، نه در سره تنها کېږم. عامر ویل والله زر اشقر او زر شقرا به در باندې راولم، یعنی زر ابلق اسان او زر ابلق ماجانی به در باندې راولم، چې دا د عامر د لشکر
د سپرو شمیر او عدد وو. یعنی داسې لشکر به ستا د جنگ د پاره راولم چې ټول به پر ابلقو آسان سپاروي. عامر په دغه خبرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیروي او مشغوله کوي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نور کوي. سړی بیا عقل دی او دا د خبرو طریقه نه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نور کوي. آخر عامر ابن طفیل وویل والله نه مسلمانېږم او د مسجد څخه ووتی رهیس. هغه نور ملګری ورته ویل سړی دا دې څه وکړه؟ دا ویل زه نه مسلمانېږم. ورسته پلار کې عامر و اربد توای والله په ټولو عربو کې تر تا قوي شجاع او دلاور نه دی را معلوم. نو ولې دې نه واه؟ ما به په خبرو مشغوله کی او ته به آرام ناستوې. آیا و بیرېدې؟ به همت سوې؟ اربد ویل یا والله مگر هر وخت چې به ما غوښته چې د توري واري پر وکم ته به زما او د په مابین کې وې. عامر ویل زه چیرې وم ته چیرې؟ سړی زما څخه ډېر لرې ناست و. اربد ویل یا والله هر وخت چې به ما غوښته چې وې وهم ته به مې مخ ته راغلې. غواړې چې ته مې وهلی وای؟ عامر په تعجب کې ورونو د هجرت په اولو وختو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان د پاره محافظ پیردار او ساتونکی دراوه چې اوس باډیګارد ورته ویل کیږي. مګر کوم وخت چې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي والله يعصمك من الناس، یعنی الله جل جلاله دې د خلق څخه ساتي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پیردار یا محافظ د ځان څخه استه او لری کوي. دغه آیات تر نزول ورسته د ځان د حفاظت لپاره څوک نه دراوه. نو دلته هم الله جل جلاله په خپل حفظ سره وساتي. د بنو عامر ډله چې رهیس و په لار کې د شپې د تیرولو لپاره د بنو سلول په قبیله کې واړول. بنو سلول یو بدنامه قبیله و چې په عربو کې په غدر او خیانت سره مشهوره و. خو د دوی او بنو عامر په مابین کې تعلق او شناخت وو. مګر نور ټول عربو پر بنو سلول بد ویل. اوس دغه د بنو عامر ډلې په بنو سلول کې واړول او په خپل عامر ابن طفیل د یوې ښځې په کور کې بيده سو. سهار چې راویښ ستونی یې پړسېدلی وو. چا ویل د طاعون مرض دی او څوک وایي سرطان وو. خو اصلا د الله جل جلاله اراده داسې و چې په یوه شپه یې ټول ستونی وپړسېدی او عامر پوسو چې مرم. نو یې یوه خبره وکړه چې هغه په عربو کې متل سوه. عامر ویل اغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. غده و پارسوب او مرغړی ته ویل کیږي او بکر و کوچنی اوش یا جونګی ته ویل کیږي. دغه مرغړی په اوشانو کې یو مرض دی چې ستونی یې وپړسیږي او بیا مري. نو عامر ویل دا څونه بدبختی او ذلت دی په عوض د دې چې په جنگ کې وژل کېدلای د اوشانو په مرض مرم او د یوې سلولي شذ په کور کې مرم. عرب به ازما و کورنۍ ته پیغور ورکوي. متکبره او مغروره و. دغه سمرګ نو خوش څو وداسه حال ته ورسېدی چې د ولاړې ولوېدی. خو بیا یې هم ویل زما آس راولي. آس راوستل سو. ویل پر آس می سپور کی. بیا یې ویل زما اسلحه توره او نیزه می راکې. هغه هم ورکړه. آس یوې خوا او بلې خوا ته ګرځوي. اسلحه پورته او کښته کوي. څو د آس راولوېدی. خلق ورغله چې وېکتی دی مړو. دغه د غادر او خاين عامر ابن طفیل ملعون مرګ و. په دغه ذلیل ډول د خپل کور څخه لري مرسو. قوم یې دای شخکی او رهیس و. څو بني عامر ته ورسېده. هلته ټوله قبیله ورته راټوله سوه. پوښتنې ځینې کوي چې څه مو وکړه او کومې نتیجې ته ورسېدلاست. دوی د خپل سفر حالات ورته وویل. قوم پوښتنه ځینې وکړه چې و چی شي ته دعوت ولاست. اربد ابن قیس چې اوس د قوم مشر دی بی ادبی او بی حیايي وکړه. د الله جل جلاله په مقابل کې دلاوري وکړه. اول موږ یې خپل الٰه ته دعوت کړو. کله محمد صلی الله علیه و آله وسلم الٰه
زما و مختوای دغه اوس به می په غش وشتلی او وجلی وای. العیاذ بالله. دا یې د الله جل جلاله سره بے ادبی او بے پروايي و. بیا نو دغه اربد په داسې حال کې چې اسلام یې رد کړی دی پر خپل اوس سپور او رهیسو. اوس د قوم مشر اربد ابن قیس دی. چا د خبرو په جواب کې څه نه ورته وویل. دی په لار کې یو لوړی ته وختي. په دغه وخت کې برېښنا صاعقه چې موږ ټکه ورته وایو راولوېده. اربد ابن قیس او د اوشیه د خلقو په حضور وسوځل. خلق ورته ګوري چې اربد او اوشیه دواړه دغه برېښنا یا صاعقه په واسطه وسوځل شو. دا د هغه جرأت او دلاوري نتیجه و چې د الله جل جلاله په مقابل کې درلوده. د اربد ابن قیس په باره کې د سورۃ الرعد 12 او 13 نمبر آیاتونه نازل شو. الله جل جلاله فرمایي: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. یعنی دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا درښکاره کوي د پاره د بیر د هغه چا چې ضرر ورسوي یا د پاره د طمع د هغه چا چې ګټه او فائدہ ورسوي. او دغه الله جل جلاله لطفا فتا واړو